السلام تلی شنو شو؟ خب بخیر داجی ام تو خو بس تلی شوی شو بم بو بدش کلی میکنه خیلی داجی لا بتودا کیما مو بیس کبا خیلی ام دارا تو وقت څنګه چلیو کو داجی ډیره زیاته خواري ده نیوړه به تخم کوي بیا به راخیږي بیا به ټانټه کېږي بیا به وږي شي بیا به دلی کې او بیا به وچې بیا به جراتې راوړي اخو ټیک ده کنه نو دغه خو خلک دي کنه بیا زمونږ د زمیندارو خلکو محنت ته چته ګوري چته ګوري مانه خو بس پته یاد راځي څوک یې پخلاوني څوک څه کوي او څوک څه کوي دې ته خو نه ګوري بچې کنه خو هم څنګه طریقه دې څنګه وکړه داجی دا توقي دي او توقي دا خو دې غټ کار او تا ویل تریشر والا دې خپل کار کا او زکات هم دې ورکا بس هغه چې څنګه تریشر وشو کنه داجی نو بس هغه ډرایور ماته وی پټرول هم ګران دي ډیزل هم ګران دي او مبلېل هم ګران دي نه مې د ساده ګل پیسه ګران دي که ما زموږ صرف په مغز کې مطلب دی زموږ د ریکه خبره وایي چې د هندوانې مغز وخوري نو دا لکه چې تا 15 ډراپۍ نه وخېجوله نه ما زموږ صرف په مغز کې کار دی او بل توقي زموږ په کار دی ما دانې وړه مل داجي چې جیمې کې په خپو درد دي نه مل موږ ته په انګلیټۍ کې اور بلو ای های شاده ګله هم چې په تا کې به عقل کله راځي دا دې څه چل وکړه لوټ دې کړم برباد دې کړم ظالمه زما محنت دې په اوبو باندې نه وکړه داجي چې په تا کې دغه چل دی په یوه کې سړی نه بریدي په خپله دې ویل ډرایور نه خپله کار کا او زکات یې ورکړه نو چې اوس زموږ په قسمت دي تشې توقي دي له څه پکې نو سر خوړلي خو کار دې غلط کړی دی تقسیم دې غلط کړی دی مې څه شوه څه شی ګورې داجي سپلې مې څه شوه سپلې دي ابا دا جوړ بیا کار دی ورانه جوړ کړی ساده ګوره داجي سپلې دي داجي ودې کته سر خوړلي مې به څه کم کار دې ونه کړه کوم طرف دی لاړ شو کوم به تخته کومه یو خو نه دی چې سړی ورسره جاخه وکړي سلام علیکم منګو څنګه ښځه چې لارانې ما نه خپله پتاته نه میلو هېڅ سره په ډاکټر وبخه د مرګ او د ژوند څه پته لري څنګه زه روبخه ته خو ما لګي ولې څه چل دی ما زه ستا په ډاکټر نشته ښه ما زه ستا په ډاکټر نشته ولې هغه یو غم خو نه دی چې سړی ته وتښتي یې وزغمي دا خو د غم د پاسه غم دی دا خدای ظالمه تا سره په ټاټۍ غم حکیم صاحب سلام علیکم څنګه طبیعت ښه دی ماشاءالله څنګه چې ښې طبیعت ښه دی چېرته دې مخه کړې دا مریض دی تل یو دماغو کې فرق راغلی او بله مې د وی ورکړه چې ټیک ټاک ښه لږ مننه حکیم صاحب زما د دماغو کې فرق راغلی سم کار رانه ورانېږي دا جیبین بې عزته کوي بار هم په ټکر داسې ته وایي مانه راکړه چې زما له دماغ ورسره لږ تېز شي او کار حالا زه ایک لمبر د وی در کومه که نه ته چې دا وخورې یو ګولۍ بس دا به سم کارونه به کوې ښه دا ایک لمبر ده ښه دا اوبو سه ماشومه یو ګولۍ به اوبو سره اچې ښه بس اوبه خو نشته دلته خو داسې به ایسته تېره کړو صحیح شو که نه بس د دې پیس څونه دی د دې پیس 1500 بیا راکې ځه بیا راکې خیر د حساب کتاب خو اوس ختمول غواړې حکیم صاحب ته خو دماغ خراب دی حکیم صاحب ته وایي خلکو ته داسې ګولۍ ورکوې چې مازغي بیا بل بشان دا خو مې جوړ دغه لیونتوبه د وی ورکړې ده څه خیر څنګه بېغمه زړه د دې خوبونه کوي پاڅه لکه چاته ګوله پاڅه څه چل دی پاڅه وایم ولې څه چل دی وایي څه چل دی داسې چل وکړه شابه زر کړه سړي خو ما پیدا نه کړو خو مې وڅه شابه هغه توقي ولې یو څه جوات دی نو شابه نه داجي زه د دې نه بس زه کارونه نور نه کوم ولې څه چل دی ته زما نه څه خبرې نیم خبر مې که نه څه نه ما جینکۍ په لوبو کې یادوي ته داسې دغه دی که نه چې تا به چې کوم دی نو اوس په لوبو کې خلک یادوي په لازم نه د اقبال یاد کړو ما په لوبه کې سوي داجي دا ګانې ویله خدایا په مینا باندې نه پوهېږي نادان دی ساده دی زما جانان دی
پڅه ځل خوړلې دا ګاڼه چې کوم ده زه ماشوم وم موږ به په بټۍ کې چې کوم دی ورته ماسینګ کوو او دا ګاڼه به غږېده او تا رقم تاله په راغله پڅه پڅه ویم شابه د جوارو د دانو غم وکړه پڅه دا جوار ته نه هېرېږي دا جي که نه نه هېرېږي سبا مسلمانه هغه پایوان ته چې کوم دی نو 500 شوې که نه او ذوالفقار ته چې کوم دی نو 100 روپۍ شوې نو 15 وای مسلمانه کار غوښې اورې که نه د ورځې دیاري وته پېچې که نه سلام علیکم وعلیکم سلام. د چرقه سره پنده شه یاره خو ډېر زیات تنګ شي چې شپاټو په دې کلي کې دماغ مې کار نه کوي وای مسلمان ته خو ټول خولي ولې خیر شه منډې دي تشه منډې دي کور کې دا جیرې پرېږدي چې بهر وځې ته یو بیلونه پسې شوی دی پروس کال مې دې پراټه خوړلې پروس کال څه کال مې ته یاده ده او چې مې وینې راسیلې شي راپسې نو په وانې کار وشته وای مسلمان نن سبا داسې وخت نه دی اورې که نه او نن سبا سړی چې کوم دی د 100 کالو زړې قرض هم چاته نه پرېږدله د کال وروسته پراټه یاد اورې که نه داسې چل دي که نه پرېږده مړه بس وایم خلکو ته نه منډې وکړه زه تاسې یو خبره کوم اورې که نه ته خو خلک وایي ساده ګل دی ساده ګل دی خو ما ته داسې هوښیار ښکارې زه دومره هوښیار یم چې شپاټو خو بس بدقسمتي دا ده چې مشران وایي چې کوم سړي ځان ته هوښیار وي هغه له ټول نه زیات قماقه دي بس اوس به دې پته ولګي که نه وایي دا ګز او دا میدان اورې یو سړي وي ما سم ټوپ والې دی اورې او سړي ورته وایي دا ګز او دا میدان نو زه هم تا ته اوس به دې پته ولګي مسلمانه ته ماته دې ووایه که نه بس را میدان ته شه کښېنه کبډي نه کوو کبډي نه کوو مړه مسلمانه کبډي نه کوو داسې چل دی که نه ویم زه تا نه یو څو تپوسونه کوم ویم که تا غلط کړه که نه نو ما له 1500 روپۍ راکړې اورې که نه ځکه چې تا غلط کړې ته ځان ته هوښیار وې او که ما غلط کړه که نه نو تا له به زه 10 روپۍ در کوم بس ټیک ده چې شپاټو سوال دې وایه چې جواب دې نه در کومه دا ګز او دا میدان ما ته منظور دی ستا شرط ده بس ټیک ده که نه ویم مسلمان ته چې دومره هوښیار یې که نه بس لومبنی سوال تو که ویم چې جواب در کوم جواب او بس ټیک ده چې شپاټو د دې خبرې جواب راکړه چې د چرسدي نه والا د پېښوره پورې به څومره مزه وي په ټانګه کې په ټانګه کې مسلمانه په ټانګه کې که نه سوال دی بچو دا دماغ غواړي دماغ وای دا وطن کار دی مسلمان دا وجه ما نه راځي دا وجه تاوان مې درکړ منې که نه ولې ګټلې نه ویم اوس زما سوال واوره راپاتې شه منم دی سوال دی وایه چې جواب دې نه در کوم اوس پاتې پته ولګي ښه وایه ویم دا راته ووایه که نه چې اسمان نه راکوزېږي که نه داسې څه شي دی نو 3 خپې وي او چې په غر باندې خېږي نو بیا 2 خپې وي او چې ځمکه باندې ګرځي نو بیا خپې ني اوس باندې پته ولګي اسمان نه چې راکوزېږي دا خو جهاز دی او چې په غر باندې رخېږي نو 3 خپې جهاز کې خو ډېر وي هغه خو رپورټ کې راکوزېږي اوس څه شي دي ځان وګوره ځان وګوره سبا نه انسان دی که نه انسان دی خو غلطي کوي چې شپاټو دا سوال دی راته لږ اسانه نه نه 500 وباسه به تا جواب نه درځي 500 وباسه سبا ګورې بچي بل سوال به درمانې نه کوم زه دا وایه ماله نه راځي چې شپاټو اوس زما بل سوال ته غوږ کېږده چې جواب راله راکړې ریډي بس دا واوره دا تا چې کوم سوال وګورې دې جواب باندې راکړه د دې څه جواب دی مسلمانه داسې کار دی که نه د دې جواب باندې په خپله مې راځي اورې که نه د 10 روپۍ والا ټایم مې له اورې زه ماشه مقابلې مه کوه ښه تا وګټلې تا وګټلې منې که نه بچي 100 روپۍ مې نه وګټلې 100 روپۍ